افغانستان وزیر خارجه پاچا کاموال طرف نه د ټول افغان ملت ته مبارک وي چې د ساوث افریقې نه دویم د 500 ورځونو میچ وګټلو د کرکټ او دغه شان د سیریز هم وګټلو د افغانستان ملي کرکټ ټیم ته مبارک وي. راشد خان ته مبارک وي چې 5 وکټې واغستې. رحمان الله ګربز ته مبارک وي چې سلیز یې وواله او د عظمت ته مبارک چې شپږ اتیا رنزونه یې وکړه. ډېره د خوشحالۍ ورځ د افغانانو. نو بله خوشحالي دا ده چې په افغانستان کې 15 ورځې پس انشاءالله جمهوریت بیرته راځي. نو زه یې پکې وزیر خارجه مقرر کړی یم. نو دلته ورزش ته راغلی یم چې ورزش هم وکړم او 15 ورځې پس به انشاءالله د افغانستان په هوایي میدان باندې کوزیږم. نو زمونږ کلکه غوښتنه دا ده چې متقي صاحب ارګ پرېږده ځکه چې وزیر خارجه زه مقرر شوم. نور طالبان ته چې تاسې لاړ شئ جومات ته او ارګ موږ ته پرېږدي ځکه جمهوریت 15 ورځې پس راځي انشاءالله. او په افغانستان کې به د خوشحالۍ ورځ وي. یو به د کرکټ د خوشحالي وي چې ساوث افریقې نه هم سیریز وګټلو، بل جمهوریت را روان دی. نو د کابل په هوایي میدان باندې تاسې انتظار کوئ. دا د ما ورزش هم شروع کړی دی د دې په خاطر باندې چې مضبوط شم ځکه چې خارج ته به سفرونه کوم. نو ستاسې نه رایم غواړم چې زه وزیر خارجه صحیح یم او که وزیر دفاع صحیح یم ځکه چې الکوزي صاحب اعلان کړی دی چې 15 ورځې پس په افغانستان کې جمهوریت راتلونکی دی. نو ډېرې د خوشحالۍ خبرې دي افغانستان ته هم راتلونکي د خیره. نو دا دی د په ورزش کې م لګې یم. اوس مو اورېدلی وي خدایه خدا توکل په خدای دی. منډه وهم چې زر زر د خیره کابل ته بله ورځ روان یم چې وجود مې جوړ شي. دا وګورئ ورزش کې یم. نو ټولو ته دې مبارک وي او پاچا کاموال افغانستان نوی وزیر خارجه او الکوزی رئیس جمهور دی. انشاءالله کابل په هوایي میدان باندې ګلان تیار کړئ او موږ در روان یو. د الله په امان. بیا هم د کرکټ مبارکي درته وایم. خدای په امان.